تکرار مشل دمیز حاجی سمت خان حاجی ته بلنه ورکوم په تخشیل سره چې د مرګ په ډاکو نو یقینا د خبره رضوان خبره کړې وه چې نن موږ ته د وزیرستان خو داسې راغلي لکه حاجي میرزا علي خان کوي خو زه د خلیل د پیریان په خبره کوي چې نن دا پیري راشئ نګري لکه د حاجي میرزا علي خان وزیرتو کردار چې کی هر عالم سلام چې راغلي لکه د ویر ورته چې حاجي میرزا علي خان ویلوي خلک د انتظار دا ډېر دردو چې ستړي شوي دي د ملګري د کښېني د یوې شي دنا د ملګري د کښېني مهرباني ده وکړو چې موږ هم بل څه ملګري د کښېني د مدمر پیسون دا کښېني ملګري د کښېني مهرباني ده وکړو سوال مې راوکړه ټولو ته کوي چې د ملګري د کښېني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېر عزتمنې د وزیرستان مشرانې ځوانانې ډېر عزتمنې د بکاخېلې جانیخېلې ممنخېلې درنې مشرانې ځوانانې ډېر عزتمنې د باندېګل درنې مشرانې ځوانانې ځوانې خبرې داسې پوټې نه دي چې زه یې تاسو ته وکړم په مونه مخ شئ ډېر عزتمن مقررین راغلل په ټولې خبرې باندې تاسو پوه کړل اوسه د هر سړي دماغ ته خبره ور واچوله زه کوشش کوم چې په لاندې ټکي شئ خپل مقصد تاسو ته بیان کړم زه دا خبره درته کوم چې دوه قسمه نعمتونه دي په د جهان شي په د دنیا شي په د ملک شي یو هغه دي چې په د ملک شي پیدا کېږي ځکه په اسلام آباد کې د هغې بجټ جوړ شي وسایل تقسیم وشي ملک هر حصې ته هر صوبې ته خپله برخه ورکړه شي یو دغه نعمت ته یو دغه رعایتونه دي شګړې دي چې ملک یې د خپلې قومۍ د خپلې یونټۍ سره کوي بل هغه نعمتونه دي چې د الله پاک د طرف نه دي د مځکې د لاندې دي یا په مځکه د پوست دي چې هغې تمیز قدرتي وسایل وي پنځه کال اتیا کوله کېږي چې پاکستان جوړ ده تر نن ورځې پورې هغه ویش چې په اسلام آباد شي دغې خلکې په لوس شه ده هغې نه میر محرومي سوکړې شوي که روکوي د پولو د کترې غوندې روکوي چې خالي میش په باندې ژوندي وي میش په ژغور شي هېڅ قسم بدلین په یک ویش چې روغله نه ده تر نن ورځې پورې کیڼ ویش چې په اسلام آباد شه کېږي دوم هغه نعمت چې هغه الله پاک په میش باندې کړله مځکې لاندې په مځکه د پوست په غرې شي په اغزي شي په ځنګل شي کوم نعمتونه خدای پاک میش ته راکړي دي هغه لګیا دي هر نه وړل شي هر نه غلا کېږي هر نه پټېږي چې د مو بچی د مو ماشوم وي د هغه څه خور وي خړ وي مخ وي خړ وي پښه وي خړ وي وجود وي خړ وي و د نن خلک په چولو په باندې په لندن او په امریکا کې په بوک وي دغه صورت حال ته میز نه را په هیڅ صورت باندې تیار نه میز دا خبره نه را مزید زغمل شي زه لاندې خبرې کوم داسې کا پاري ډیپټي کمشنر صاحب ته چې کوم مشران راغلي وي انره خبره نه علاوه ورته خبره ورته کړې ده چې امتیاز ویلې ته وایي چې دې دا فنډینه ورکو زه دا پوښتنه کوم چې دا پایپ چې دا اوسخله د میاوړې نه روان ده شوې پرې درېمي ډېر قیمتي پایپ په دې پورې د البېري پیه دا فنډ کې نه ویلو کې هم پیه ورکړو چې دا پایپ په باندې کنده شي
ورسي خدا دغه SNGPL کمپیګو دا دغه فند د ریاست فند چې د میر حق ته پښه میشته دا چې دا هټ پیسې شتاونه دغه هټ کنده ته پیسې شتاونه امیر د وړې په پیسې دا فندینه دی ورکو امیر د MPS سپارین دا خدا څه دو چې په خبرو زادان منډي شاه محمد خان توسته دا خبره کړی و چې میش پرینه یې ګورې د اندازې توسته را پټاګر وروستي یا داسې موالي سیک ورکړي دا پاته بیا لګېږي چې آیا د MPS چې حکیم مخشه تېر شوي دي دا په راتلونکي کې الیکشن شي بیا وي کنه وي MPS روشي واده خبره وکړو چې مطلب دا کتاب دا خو موږ نه دوه کړی میش خدا کول نه کړه دا واده خو موږ نه دوه کړی وای موږ توسته باندې دیر کو دا ټول افسر خبرې دي دا خطو کول دي دا هڅه دې موږ غلاول دي دا خبره وونده د کمیټې مشرون چې چیرې نه یقینو کو ونه دا په ځوبم دی ورګان مو زه خبره مو شاکړی وې ولن داسې کسون نو چې چا د مو شي جرګه ته نه وروړي زه دې هغه د علم د پورا څه خبره بیا تکراروم د دوهراو کوم بیا دا چې لکن جیس وطلا دا پښوا شه په شمالي وزیرستان شه ادھر د سویګل سے محکمه مطابق یو افریقی آمدن ده د UK اورزه یو عرب آمدنی ده چې د نه کیم کې یو دی سره دلار بار چې د وی جلاس کې یو نه راځي دا ونچ سره جمع کې لاس اربع روپیه د اورزه دغه آمدن ده د میرا څخه هلاکېږي څنګه نه پټېږي دنه تاسو د راوړې وی په نیمه شپه باندې پایپیرا کندل به بیا تاسو وکړل چې زیر دا وکړي دوه په باکهر شه د زیر وکړو په مریان شه د زیر وکړو چې نن تک شه سره مل مشرون وره او په دروازه خاطو کوي از دا څاوي خبره متکوي د پیریونو ول چاغه سو وجود نه لري اته په خبره باندې میږي یقین څنګه وکړو څنګه میږي دا خبره ومني چې تاسو سبا دا کتاب مشته سره تاورساوي نن دې کمشنر صاحب دا تنوسته سبا بل دې کمشنر نوستوي پته نشته چې امیر د مشرانو سره ملاقات وکړو او نه کو چې دا کیم زوی نه ترفان دغ پایپ ته وړه دا چې دا وخت نه اونته شوې پیرې تیراوي اته نو نه دا فان وروړه او دا څه وروړه چې دا ډېر نری په کې دي دا ډېر ولامو تر باندې چې دا خلک کوي دې په پورا هیڅ نه ممکن نه دو او چې خلوص وي اخلاص وي نیت صفاوي په چار دو چې زر نظر په دا باندې عمل وکړي دا خلک تقریبا د شپې او میاشتې نه د کومینه درته نوستي دا خبره درته کوي حق نه غوړي زوتای ته شي نه نه غوړي دا بار بار ورسل چې دایي پاکستان مطابق قانون د پاکستان مطابق د شریعت مطابق د رواج مطابق حق نه غوړي اته نور کوي شریعه پر بدل کړی دي څه کوي د امیر بچون په قطر او په دوبای شوی د امیر ژړي د وخت غاړي زارېږي په پردي ملک شه زه بیا دا خبره کوم چې د عربي په ملک شه سپارلین نشتا د عربي په ملک شه سالم موسمینه نشتا از خالص ګرمي دو یا زیوتا یا کاما میرا مطلب د خپل موسم نشتا به د ویز وون چې دا یو ول جوړه کېږي وسرنګ وضو ته کوي به خپل تر خلیه په کې شه هغه څه شپه مو کوي او دا یو شي عربي مدیرتا از شخول غلامیه کوي از په دلالات زمون ترای چې دغه نام دریمي ساري خطرای پښتوني سپیروي او ځل سره خلاص بنځه کولای شي اذن جوړ شوای دا ځم ویلې وی ته پښتنه سره راوندا دا ځوتای اکیم وخت نه دې سره راوندا چې سوچو کې درنه مشرونه ځنګي زولونه دا چې کله موعده کېږي کله یې توسه سره داسې کنوستای کېږي او موږ هم شامل کړي دا خبره وکړه دا مالی کمپنی ویوا چې پاسه ټول ریټایر جنرال او کرنل بریګیډیرون دي هغه په کله باندې کمپنی جوړه کړی دی چې دا څنګه د تلاش کوي دا کې یون کندي دغه ته پېژاند چې دا شي دا د وسره د مشرونو سره خبره وکړو او څراوته چې کیم د سرکولي د ګیس باغ ماغو دا د سره شي دا د خبره او سره وکړو خبره نه خالي په داسې سره کې چې روسا چې نه په باندې وچوا دوه SMS د خلک جدای یا درې جدای چې نه په باندې وچوا ورېدا سامان د پیټ کړه په ورسته تیراوا دا ځکه د ریفاینري یا د ګیس فیلډ یا د ګیس پلانټ خبره وشوه دا بشکه چې اول خاص د شوې د شمالي وزیرستان دا
میر صاحب مطالبه ورته کوي میر صاحب خبره ورته کوي چې اول دغه ګیسپران ګیسپین دا د شومې د شمالي وزیرستان د خلک حق ته هڅه کوي جوړ کړه په وزیرستان شي که څه مراعات کړي چې یو خدای مهرباني په باندې کړې ده بهتر چې خولې د شای مر ووسه دا شای هڅه ورته جوړ کړه که هڅه نشي ورته جوړوله هغې نه بعد بکخیل تحصیل ده چې دا پایپ د وزیرستان نه ډایرکټ برسي په دا شی جوړه کړه داسې که دا پلانټ ورته ولګوه که په داسې دا مسله وي هغې نه بعد د مریانې تحصیل ده په دا شی ولګوه که داسې دی که خامخا داسې وایي چې مسله وه درته مځکه یا د تشي کله کې مروت شی ولګوه خو په دغه ټنګ باندې هیلې میش په هېڅ صورت باندې نه غواړي نه یې پرېږدي نه مطلب ته د خپل حق بل چا ته ورکوي میش په باندې جوړېدای شي انشاءالله دا اتفاق مې کړه ده دا اتفاق مضبوط ده دا اتفاق مې په هېڅ صورت باندې موت نه شي دا به هېڅ وي او د هغه وخت راسره وي چې څه پرې د میش دا مطالبې منلې نه وي درنې مشرانې ګرونې ژړګي زه یوه خبره درته کوم که دا مطالبې ومني دا ټولې مطالبې ومني کله چې یوه بیمار ډاکټر ته ویل شي بیا هغه اکور سوا ته ویل ورکړو چې دا لاس ورځې خوره بیا ورته ښه شي بیا دا بیمار په پنځه ورځې ښه شي خدای هغه دوايي کې راکایي دا خوري ځکه چې ډاکټر ورته وایي چې د مرض ځان چې راوځي کدا یې رښتیا دا دوايي خوري د مرض د ځان دی استره د پورا دغه سره ویل د اتفاق کدا مطالبه مې ومنیا ویل به سم دا دغه برقرار سوي چې څه پرې کېر ته دا کې څه دلای او سره نه را مراد د کومتا ملو شو وینوي هیڅ وخت د میز لګیا وي ان شاء الله باندې کېږي وینا اتفاقینا ډېر په مشکله جوړېږي دغه دې پورا داسې کا چې د کیمه د کمیټې وا د باندې کومي جرګه وا په خیل وی جن خیل وی مامان خیل وی شپږ میاشتې دغه دې پورا خوري وکړه مهنتي دې وکړل جوړ شل د اتفاقینا قرانګېشي به دې په معاملې خبره باندې یو د شیطانات ژغ یې د شیطانات اواز د کومې قربان شه دا هر شی مې میزنا تاسو نستو اګه سره درشي دا د ځوانانو د مشرانو د سپینږیري د علماء کرام دا درشي دا ډېر بیګور اخلي ډېر خیال وکړئ وکړه چې دا څه نوي چې د چا په اشاره باندې دا د کین خلک ډېر سره ورتي دا مختلف وسایل دي ورسره مختلف ډولونه در باندې استعمالوي مختلف وعدې در سره کوي مختلف لالچي در کوي خدای مې اور وي اخره پښتنې چې قومینه همیشه د پروګرامه په اتفاق شکای په اتفاق شپه به اتفاقی شي کله چې یو فرد یو کس ته وګټه ورسي حکومت په اتفاقی شي ګټه چیرې شي کولا قومینه چې ګټه وري خپل خورتا خپل بال باټا خپل قوم ته په اتفاق سره وري دغه د پنجاب خبره کیږي چې پنجاب د وی ورېل دا بشکه چې ورېل می دا میرا دا وی د سوي نوې میر د چانه د رنگ په بنیاد باندې د خاوب په بنیاد باندې لیباس په بنیاد باندې د چانه نفرت نه کوي خدای دې را روان دا دې را ستر دا په بیروکراسي شه په پوج شه په اسټابلیشمنت شه په نه وسایل شه دې را حساب دو چې دا ممکن نه دو چې دا یار سره اول خپل حرب کو او هغه نه بعد یو دا روکوي ا دې مو پر حاضر کومه پوتې شوې په دا پیرزو یو وړي کوم دې مثال درکو یې سړای مو دای دې ډنګار مو نارایو ډېر نارایو وجود یو ودی کلاو فاطمه یلوش کې ډېر د څه راکو تپړه وجود د ډېر تکړه بیا د بيد مافي ا ډېر هغه وادي کېرول د ډېر نارایو به راوړل د دې کومان څخه جګړه وا جنگ جګړه وې سره کول د په اخر شمولې څه تغل اپ شروع هاي نسات یو تکو چې دا غشزه او سړی د ګاډي دوی پایې دي دا چې سره غنوي به د ګاډه مخ شنه درېمي تو څه مهرباني وکړئ رې وخت سره تیرایي یک سړیو ته وویل چې دا ګاډه به څنګه درېمي چې یو په دې سپورټري او په ټریکټر وي دا به څنګه کار وخت سره تیرایي دا به څنګه درېمي امیر د پنجاب مثال داسې دا بیرو کوشش کوي دا تو څه ورابلی تو څه یو پاکستان ابلی خدای دې سپورټر وای ټریکټر پایا دا ګاډه چې په موږ لور نشي سره دا کیسه مې ور وی څه ته چې دا بل پایا دې سپورټر ول ټریکټر باندې شو یې نه اې په دې ګاډي تا ډېر مشکل دا او په تاسو باندې شي او په حقوق پورې کولې باندې باندې شي او په وېش باندې چې په انصاف سره وېش شي په دا باندې باندې شي او څنګه باندې شي چې د وسایل په انصاف سره تقسیم شي هغه ورسره باندې شي
مزال کولی شي. درنې مشرانې زه یوه بله خبره کوم وګوره موږ سیلاودین دا خبره وکړه په دا کې شه اپریشن راون ده په دا کې شه نیټ بند ده موبایل بند ده خلک ته ویایي د کور مې سره چې کوم کلي پروته دي چې کیرینه خالي کړي په دې علاقه شه راون ده چې بلاکیمه علاقه باندې د پایپ لاین تېرېږي دغه ته د ایټور سټیج یې وزه د دغه سټیج نه دغه ته دا ویایي چې دوی د امریکې نه پیسې راخوستي $11 مې راوړې تو ته د چینا د $1 ضرورت وي خو که دا پالید پټ دی دا د بلې په خوره چې کوم پایپ تېرېږي که په دا ډېر شوی ده په انشاءالله پرېشني یې ټوله ویل شي نو به د خلکو په مقایده باندې د اپریشنیت په نتیجه کې چېرې امن نه ده راغله که نه هر شی د توسې په مخ تېر شوي دي لږکې سوچ ورته وکړي لږکې داسې دوه چې دریوت کړي وزیرستان شه ضربعضم وکړو چې کله اپریشن ختم شه امن جوړ شو که بانه بدامني شوه په خیبر شه اپریشن وکړو اپریشن نه بعد امن جوړ شو که بانه بدامني شوه باجوړ سوات چې کوم ځای ته کېدلي دي کوم ځای یې اپریشن کړی ده د اپریشن نه بعد بدامني جوړه شوې دي امن چېرې نه ده راغله که چا دا خیال وي چې د فوج په ځای د حکومت په طاقت وي دا پایپ یا دا وسایل زمین نه واخلي دا د لیوني خیب ده دا د چېرې نه ویني دا خیب وي چېرې په رښتیان شي په هېڅ صورت به مې چاته د اجازات ور نه کړو چې دغه وسایل د میر نه اخلا کړو یا یې د میر نه پټ کړو. زه یوه خبره په اخر کې بله کول غواړم دا ځکه چې څومره MPs دي پرین وي نن نشته د اتفاق او د اتحاد په خاطر کدی د میش سره نوستي کولې دي لیکن اباد د تر زمانه دي چې هر څه کې دي میډیا ته خیر مقدم کوي میډیا ته خوشاندید وي دا پردای خلک نه ده د میډیا نه اله نه دا میډیا یې نه بعد چې تاسو چې د خپل قوم سره کایزات ور کوي دا قوم یې ور کوي د اسمبلی ته د راځي دا خلک ته راځي چې د خلاف خبره ما کوي ما د MPs خلاف ما د MNA خلاف البته مطالبه جایز ده په چارو چې میډیا کو او د اتفاق چې چېرې په سیاسي پارټي ګوزیر شه د نابدال نشي دا ځکه د سیاست خبره کېږي او سیاست بد شی نه ده دا هغه یو سیاست ته چې میشتو څنوستي خپل قوم ته حق وړي دا یو سیاست ته چې میشتو چې اتفاق جوړوي اتحاد جوړوي واچبه یو لښکار جوړوي چې میشتو خپل حق ملاو شي دا بنیادي پوپ سیاست ته دا اصلي سیاست ته ضروري کفجینیش د پارټي ګوزیر نه کوي میروي د ګوزیر نه کوي چې په هیڅ صورت باندې دا شی پارټي ګوزیر د اتحاد نه ورګاډ نه شي یعنی نه بعد دا څه چې دا سیاست له ویشکای دا سپیشل سیاست ته دا پوپ سیاست ته دا ډېر مقدس سیاست ته خپل وطن او خپل قوم ته حق غوښتل اعلان وشو ټول ملګري چې پر دین کې اتوار باندې و د پاکخله په منډي باندې دا جرګه کېږي ټول قوم ته مې درخواست ده کسه کې خبر هغه خبر کیه یې تاو یې چې تاسو په اتفاق سره هغه پاکخله منډي ته مې زور شي هغه جرګه ته لکه څنګه چې نن داسې کا خلک نوستي زه په هر تحریک شه په هر یو شه تقریر شه زه دا خبره درته کوم چې دا ما اتوار چې کیبر روان دی دغه نه بعد اول اتوار چې درېمي 12 تاریخ پابوندې د باندې په ساته باندې یې غټ ولسی ځخ پورته کېږي ولسی پاسون وي دغه ټول مشرانو ته مې درخواست ده د ژوندکی ته مې درخواست ده چې باشه داسې شرکت وکړي لکه څنګه چې تاسو په داسې کړه ده د نوې درګه شمه کړه ده یا مې په دانه مخ شکړو کچره تاسو میش PTM شرا پارټي بوزي نه کوي میش وکیل نه کوي میش الیکشن شه انسان نو خلی خو د کوم د حقوقي د پورا پاور څوک ان شاء الله درېږي او داسې د پتین کې واښ شو میش د خپل قوم مایوس نه کو دغه پورا دغه ټول خلک ته مې درخواست او تاسو په خپل تکریشن شي دا بار تاریخ یو دایې درېږي ما چې میشو ته مضبوط وي د تاسو خبره اوري او چې میش کم درې شي قسم ته کې تاسو خبره تا اورېدله یا تاسو د دې تاسو هغه کا به موږ سره مستقبل منوري دا نه پکایي چې په بار تاریخ باندې ټول باندې ټول وزیرستان جنخیل بکخیل ممنخیل محمد زاروینا ټول د باندې کومینا دا ټول په یو ورځ وروزي او د خپل حق د خپل بچي د مستقبل د پوره په شریکه سره راځي ځای مې ډېر عزت منکا ځای مې ډېر قدر وکړه خپل